سلام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونه ته. نن یکشنبه د کب لسمه نیټه ده چې د 2024 کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز کې یتیمو ماشومانو ته د اختر جامې او نغدي مرستو ویش ترسره شو. د ترانسپورټ وزارت وايي الوتنې په عادي ډول روانې دي. متقي او سیدوف د افغانستان پاکستان پر وروستي وضعیت تلیفوني خبرې وکړې. او اسرائیل په ایران او لبنان بریدونه ترسره کړل او ایران د امریکا اړیکې په نښه کړې. بشپړ خبرونه. په کندوز کې یتیمو ماشومانو ته د اختر جامې او نغدي مرستو ویش ترسره شو. د کندوز ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست د هدف خیریه بنسټ په همکارۍ د هلکانو او نجونو د روزنتونونو ماشومانو لپاره د روژه ماتي ځانګړې غونډه جوړه کړې او ورسره د اختر جامو او نغدو مرستو ویش هم ترسره کړ. په دې پروګرام کې د هلکانو د روزنتون 240 او د نجونو د روزنتون 125 ماشومانو ته د روژه ماتي ډوډۍ چمتو وویشل شوه. د کندوز د کار او ټولنیز چارو رئیس هدف خیریه بنسټ له همکارۍ مننه وکړه او د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ملاتړ یې ګډ ټولنیز مسؤلیت وباله. نوموړي د ورته پروګرامونو پر دوام ټینګار وکړ. د ترانسپورټ وزارت وايي الوتنې په عادي ډول روانې دي. د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت ویلي چې د هیواد له نړیوالو کورنۍ هوایي ډګرونو څخه په عادي او منظم ډول روانې دي. د یاد وزارت په وینا له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه نړیوالو کورنۍ الوتنې پر خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او په محلي هوایي ډګرونو کې هم الوتنې د مهالویش له مخې روانې دي. وزارت زیاته کړې چې هڅه کوي د هوایي ډګرونو په کچه د مسافرو او سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي څو خدمات لا معیاري او چټک شي. متقي او سیدوف د افغانستان پاکستان پر وروستي وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره د ټلیفون له لارې پر سیمه ییزو موضوعاتو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې متقي ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو وروستي اقدامات د هېواد د حاکمیت، هوایي حریم او ځمکې بشپړتیا د ساتنې په موخه ترسره کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د روان وضعیت د حل یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده او هڅه کوي چې په راتلونکي به په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. او وروستی خبر دا چې اسرائیل پر ایران او لبنان بریدونه ترسره کړل او ایران د امریکا اړیکې په نښه کړې. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیل د ایران په ځینو برخو باندې د خپل بریدونو له جاري ساتلو سره په لبنان کې هم بریدونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې ایران اعلان کړی چې په منځني ختیځ کې د امریکا اړیکې په نښه کړي او دا لړۍ به دوام مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومنشه.